الله قیامت په ورځ به الله دا وایي یا آدم ای آدمه فیقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک آدم علیه السلام به وایي چې یا الله زه حاضر یم ستا مرسته غواړم خیر ټول ستا په لاسونو کې دی یا الله الله به ورته اخرج بعث النار راوباسه هغه خلک هغه ټولګی چې هغه به جهنم ته ځي بعث النار معنی کم خلق چې به جهنم ته ځي قال وما بعث النار آدم علیه السلام به ورته وایي چې یا الله دا ټولګی څومره دی څوک دي دا کوم چې به جهنم ته ځي زه څنګه راوباسم ما ته پته نشته الله به ورته وایي من کل 1999 د هرو زرو نه یو کم زر جهنم ته راوباسه او یو چې دی نو هغه جنت ته پاره راوباسه فذاک حین یشیب الصغیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله له الله طرف نه دا خبره آدم علیه السلام ته وشي که نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي د ډېرې سختۍ نه به ماشوم بوډا کېږي او د سختۍ د لاسه چې دی نو په سړي باندې بوډاوالی زر راځي او سختی چې دی هغه سړی بوډا کوي نو دا دومره سخت اعلان دی د الله د طرف نه چې یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته نو په دغه ټیم کې به ماشوم چې دی هغه به بوډا شي او دا خبر الله سبحانه وتعالی په سورة المزمل کې هم کړې ده فکیف تتقون ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا هغه ورځې نه به تاسو ځان څنګه بچ کوئ او په هغه ورځ به ستاسو څه حالي یوم یجعل الولدان شیبا په کوم ورځ چې به د ماشوم نه بوډا جوړېږي د ماشوم نه بوډا جوړېده دا په دوو طریقو سره دي په قیامت کې یو د سختۍ د لاسه به بوډا کېږي لکه کله چې دا اعلان وشي او دویم هغه ورځ دومره اوږده دی چې ماشوم به پکې بوډا شي دا اعلان چې کله د قیامت په ورځ وشي ستا به څه حالي چې ته په دې یو کم زرو کې که دا یو وي په دې دومره غټ امت کې ته په دې یو کم زرو کې که یو وي که دا یو وي ته اوس خپلو اعمالو ته وګوره نه که دا اوس چې په دنیا کې د څه کردار دی او څه کې دغې ته وګوره او سوچ پې وکړه په خپله سوچ وکړه آیا ستا دا اعمال او ستا دا کردار ستا دا دینداری ستا دا طریقه ستا دا ژوند دا به د قیامت په ورځ د الله په در کې قابل قبولي دا ته چې څه کوې ته به دې مطمئن یې عجیبه خبره دا د ښه په هوش او هوس کې وایي زه بې نه یم مطمئن دا ډېره تعجب خبره چا نه تپوس کوي نه چې نه یم مطمئن پې نو نه څه ته مطمئن پې نه یم سبحان الله یعنی سړی داسې ښه صفا وي مطمئن پې نه یم او بیا حق نفس حق انسان بیا هم د الله په نافرمانۍ کې لګیا نو چې قیامت په ورځ درته الله دا ووایي چې تا خو په خپله ځان ګواهي کړې ده او ځکه قرآن کې الله سبحانه وتعالی وایي چې قیامت په ورځ به الله دې بنده ته دا وایي نن ستا دپاره دغه کافي دی چې ته په خپله ځان ګواهي کوې په خپله به دا انسان په خپل ځان باندې ګواهي کوي او په سورة القیامه کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده او په سورة العادیات کې هم الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده چې دا انسان په خپل ځان باندې په خپله ګوره ګواه دی مونږ چې لاسونه اوچت کړو یا الله ګناهګار یم او یا الله داسې یم او داسې یم او داسې دا هر څه مونږ په خپله وایو ښه نو چې زه ګناهګار یم او زه کمزور یم او زه مطمئن یم په دې خپل کردار او په دې خپل ژوند او په دې طریقه نو دې نه باید څه تبدیلي خو راوله که نه څه نوي څه خو وکړه که نه مطمئن نه یم او طریقه حقه ده یا الله ګناهګار یم او په ګناهونو کې اخته یم یا الله دا کمزوری بنده وبخه زما نه ډېر ګناهونه شوي او بیا هم ډېر ګناهونو کې لګیا یم ته خو څه خو غوروالی خو څه راوله که نه څه تبدیلي راوله څه ځان د دې زوړ حالت نه بدل که که نه چې قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی ته ور مخامخ شي او ستا په دې صحیفه کې دا پراته چې او دی و ګناهګار ډوب و په ګناهونو کې خو بیا کوشش او محنت کړی دی نو په خوله باندې دا چې نه جي زموږ دا ژوند ټول ګډوډ دی او دینداري کمزوري ده او مخکشن کمزوري روانه
کله چې دا اعلان وشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فذاک حین یشیب الصغیر، دغه ټیم کې به ماشوم بوډا شي. وتضع كل ذات حمل حملها، او هغه زنانه چې د حمل خاوند دی او حمل یې په خېټه باندې بچی په خېټه باندې د یرې د لاسه هغه بچی به د خېټې نه ولیږي. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید، او خلق به ته داسې ویني لکه دوی چې په نشه کې. الله وی حال دا چې دوی په نشه کې به نه وي، بلکې د الله عذاب سخت دی، د عذاب به ګډوډ کړي. او کله چې په خلکو باندې سخت راشي نو دی هسې داسې ښکاري لکه دی چې په نشه کې ګډوډ شي، خبرې هم ګډوډې شي، کار ته هم ګډوډ شي، اوتر شي، سلیونی غوندې کې شي. چې کله په سړي باندې سخت راشي نو چې جهنم راوستی شي او د الله سبحانه وتعالی کرسی ولګي د حساب دپاره او د کتاب دپاره، او عملنامې تقسیم شي، پل صراط ولګي، او بیا دا اعلان وشي چې د زرو کسانو نه یو جنت ته او یو کم زر جهنم ته. د دې سره بس خلک نشه کېږي نه. وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. او دا خبره همدقه شان الله سبحانه وتعالی په سورة الحج کې کړې ده. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. الله وی هغه مور چې بچی له پی ورکوي دغه بچی به پوریږي کوم بچی له چې پی ورکوي. او که ته په دې تمه یې که نه چې دا بچی به زما په آخرت کې په کار راځي او دین ورته نه ښیم، دینداري ورته نه ښیم، سړیتوب ورته نه ښیم، او دا دنیا به زما په کار راشي، او دا پلار او مور او دا ښځه او دا مور به هغه بچی پرېږدي د قیامت په ورځ کوم بچي له چې پی ورکوي. ته په کوم سوچ کې پروت یې؟ ته کوم طرف ته تلی؟ مور ګورې دنیا کې یو مور ټوکړې ټوکړې که خو ګورې هغه بچی نه پرېږدي کوم بچي له چې پی ورکوي. او چې کله مور دا بچی پرېښودو نو پوه شي چې دا سخته و معمولي سخته نه وي، دا به ډېره لویه سخته وي. حمل به د زنانو دقه شان ولیږي، خلک به ګډوډي، په نشه کې به ښکاري. حال دا چې په نشه کې به نه خو د الله سبحانه وتعالی عذاب به سخي. فاشتد ذلك علیهم، صحابه کرامو باندې دا خبره ډېره ګرانه شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیانوي او د هغوی په شان د ایمانونو نه ډک انسانان ناسي، د ایمانونو غرونه ناسي، په هغوی باندې به څنګه اثر نه کوي؟ هسې زموږ په شان خو نه و چې سحر ماښام نصیحت کېږي او د غوړ منګی دی په جومات کې ایمان لږ ډېر شي، او چې جومات په دروازه باندې وځي بیا هغه زړه قصه سټارټ شي چې د عالم په مجلس کې کښېني وه او سبحان الله او استغفر الله او تقوا او ایمان او آخرت، چې بهر ته وځي بیا هغه خپله منماني کوي. چې بیان واوري د ځان نه به داسې یو تقوادار او صوفي به جوړ کړي د ځان نه، چې بیان ختم شي بیا که زوړ سیسټم ته راواوړي. حدیث خلک نه وو، هغوی باندې به قرآن او حدیث اثر کوو، د هغې سره به یې ژوند بدلېدو. چې خبره به یې واورېده خبره به یې زړه ته کوزه شوه. نن سبا خو د ډېرو په سر باندې تېره شي. فاشتد ذلك علیهم، دا خبره په هغوی باندې ډېره ګرانه شو. قالوا یا رسول الله اینا ذلك الرجل، ای د الله رسوله دا یو سړی په څوک دی په موږ کې؟ په زرو کې یو چې جنت ته ځي دا ډېر خوشبخته انسان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ابشروا زیری دله در کوم، فإن من یأجوج ومأجوج الفا ومنکم رجل. یأجوج و مأجوج نه زر کسان دی او په تاسو کې به یو سړی، یعنې هغه دومره لوی امت دی چې ډېر زیات دي یأجوج و مأجوج، او دا به قیامت ته نږدې راوځي. او دې باره کې تفصیل موږ د قیامت علامات چې موږ کله بیانول نو هلته موږ ذکر کړی چې دا به یأجوج مأجوج به د کوم ځای نه راوځي، څنګه به راوځي او څه به کوي په دې ځمکه کې.
او څنګه به ختمي